دا قسم خیزي نو بیا دا خټې اخلي دا چتونه د منډوانو چتونه چې دي دا په ګله وي حاجي کور ودان ښه صفا جرده که ځینې وباسي د هغه بیا جلا دي ایټي هغه بیا جلا دي صحیح ماشاءالله یې څنګه ششته ویښتان یې تېز ښکارېږه تک شړ ویښتان السلام علیکم حاجي ستړی مه شې پوښتنه ځینې وکړه د شمس دغه چیر ده چې شمس پام هاوس درته پر لار روان ولم د حاجي بار او دا د ولې دی ښه خوند یې راکړي د ډبرې باره د ولې حاجي ته یې و څنګه سره برابره یې دا ډبرې د کوم ځای سره راوړي د حاجي دا له غره راوړي ښه دا د غره دی ښه دا اوس څو فوټه باره ولې دا اوس نیم ده دا ته ورسره لګیا په مزدوري ورولې په څو باندې په 300 ښه په 310 سپی فوټ 310 سپی ګز ښه دا به ډېر سخت کار دی حاجي څه په سخت دی هم و بچانو مزدوري د ګټې بیا او دا اوستی په دا ډوډۍ او په دا سالونو پارشي کې ډېر خوند وي ولې دا د محنت د حلالو پیسو دغه دی د خولې او چې ستړی سي خوراک به هم ډېر ښه خوند کوي او بالکل هغسې څو ټیم څه دا کار کوي تقریبا 20 کال ښه هغه خاوره هم بیا ته دیوالو خاوره هغه هم ښه بس الله دې تا د کامیابي درکړي پر الله باندې ګران دی د تیسه ډېر حسابونه هم نه کېږي دا باره ده دا تاسو ورته ګورئ دا حاجي درته را کله سپلای کې لګیا دی او دا د اوبو دغه دی راسې کې اوبه څښي حاجي که اجازه یې اوبه وڅښم ښه خاصه په دا کې څښم په دا کې وایي ډېر خوند حاجي کور ودان خوشحاله اوس دعا یې کوه اوس دا دی د خیره بل ماشین والا هم پیدا کړي دا د ژردي کې دلیم صفا کړي دي د دا ځوان یې کور ودا مشت یې ژردي کې راکړی دا ځوان دی نو دوی وایي اوس بیا ټریکټر دې خوا ته راځي ماشین راولي انا نور ژردي کې وایي صفا کوو تاسو به د ښکاره کړم دا څنګه صفا کېږي دا تاسو دا یو دانه په څو دغه کې یو پرسه په څو صفا کېږي څلوېښت وي دا تاسو ښه دی صفا ژردي کې اوس دا دی د خیر عجیب په پارسلانې کې دا کومه ژرده که صفا شوې د هغه دا د کیا چې پارسلان به ډکي حاجي دا یو پارسل به څو بیا خرڅېږي مارکېټ ښه کومو ځایو ته ځي دا ډیره بس خالي ډیرې ته اصل اسلامآباد ډیره ښه صحیح او په دې کې هم چڼ کوي دی سمه ژرده که سېرته کوي دا غټه وړه دا ځان ته بیا ډکېږي دا غټه دا ښایسته دا ځان ته ډکېږي ښه صفا ژرده که ځینې وباسي د هغه بیا جلا دي ایټي هغه بیا جلا دي صحیح بس الله دې زمیندار آباد لري ستی آباد یا زموږ در سره آباد دا وطن در سره آباد او ای تو ګورې ای چشتي چی ده ولې خلاصوله اوس اوبه هم پیدا کړي دي یو باندې کراس په موټر کې ده چې دا اوس واره دی سمې ځنګه باسي بیا دغه کوي دا وړې ځان ته ټکو غټ څه بیا ځان ته ټکو د وړې چې دا بیا ځان ته ټکو دا بس د نن په ورځ کې استوي او دا مازدیګر بس ډوډۍ دا د اکا زوی په پتک کې اوبه شي مال د مړ سره چې ګرځي دا رقم اوبه په پتک کې شي دلته یو بل ډېر خوندور ځای دی اوس هغه له ځو د دوی ماشین چې دی هغه 20 منټه اخلي بېرته بیا له راځو دې سیر ته دی راکاټ که ځه دی ځه
اوس ځو ډېر ښایسته ځایونه وي نن په نیمه ګنټه راته کړه شپږو بجو څخه نیم بجو وای له نیمه ګنټه لري بل 3 ګنټې لري بل څه موږ ته لاره نه وره معلوم ده ماشوم یې کور ودان ډېر ښه ځوان دی موږ ته یې لاره راوښوله او دی ګوره چشکي ته چشکه ګل که ته سلاسونه ښکاره که ځان دی په لړلی دی نو ته خو ماشاءالله یې څنګه ششته ویښتان دي ته ښکاره که تک شړ ویښتان ای دې رنګ کړي دي که د هغه قسم قدرتي دي خپله دي ماشاءالله اوس ته خټي که ګل که اوس کښېځې ښه سبق وایه سویم کې ښه سکول نه وایي سکول به دې هم وایي نو ماشاءالله ښایسته ویښتان دي دي تا به سکول وایي خټي هم کوه سکول هم وایه بس صحیح دي کور ودان دا ماشوم لاره راوښوله لاره نه وه رامعلومه ماشاءالله ډېر ښایسته ویښتان یې وله الله دې نظر کوي نه اوبو ته تاسو وګورئ اکا زه په کشم خو نه ښه درځه دا اجي دا دی لګیا دی خټي کې اجي چې خټي کې که ګل دی کم کار ښه ګل دی دا ګل هر کال کوي دا نو نه وکړي څه تاوان دی مزدوري د کوي ښه د بل چا کار کوي ماشاءالله خپل کور ګلوي ښه دا په څه حساب به کوي روان دي بارانونه روان دي منډوان څه سي دا خو د منډوان ګر څه څه جوړ رسمي کې کړ بس لګیا وسی لګیا دا دی دا ځوانان دا دی لګیا دي ګل لپاره خټي سره برابرۍ اوس خو نو د ګل موسم دی د ګل سیزن دی دا دی دا قسم کښېځي نو بیا دا خټي اخلي دا چتونه د منډوانو چتونه چې دي دا په ګلوي ای وای هغه خواته دی اجي مننه کور ودان اجي خو څه مې پوښتنه وکړه ما ورته د دغه کور چیرې دی شمس دی که چش دی وطاق نو هغه پوښتنه مې کوله وروره موږ خو دا دی د اجي وطاق له رالو اجي نسته په کوټه کې دی او دلې ایوانان هم اوس ډېر نه دی ولاړ وای هغه په غره کې دی بیا د اجي سره موږ سم حال کوو چې دی دلې بیا به وله راسو بیا د هغه نور د غره ایوانان هم راښکاره کړي اوس بیا د هغه زه لږ زوم کم د ښکاره بیا کم چې شیشه درورلی دی مارخور دی مخامخ ولاړ دی دا اوس دا دی یو دا مارخور دی